یو نوجوان په زمانه جاهلیت کې د یو جنۍ سره محبت او زما عزتمندو دا مینه محبت دومره ځای ته ورسېده چې دا نوجوان هغه جنۍ ته وایي چې سره وخت وباسه څه ټایم وباسه چې موږ او تاسو د یو بل سره ملاقات د نږدې نه وکړو. زما عزتمندو دی جنۍ ورته یو ټایم یو شپه وښوده چې پلانکۍ شپه باندې به زما او ستا تفصیلي ملاقات کیږي، انتظار کوو زه به راځم. اوس دغه نوجوان د دې جنۍ یو مخلوق دی، د هغې په انتظار کې دا نوجوان ناست دی د جمعې شپه هغه زما عزتمندو همدغه شان ویښه تېره کړه، لیکن سهار شو د سهار اذانونه وشو خو دا جنۍ رانله، دا نوجوان په خپل زړه کې خپل ځان ملامته کوي. زما عزتمندو خپل زړه کې خپل ځان خجالته کوي چې دا وګوره د یو مخلوق د یو جنۍ په مینه کې چې کوم دی تا ټوله شپه شوګیر وکړلو، لیکن هغه جنۍ مینه تا ته میلاوه نه شوه، لیکن د هغې ملاقات تا ته میلاو نه شو. دا نوجوان زړه کې که دا شپه دې د الله دپاره شوګیره کړې وې نو الله به میلاو شوی وی که نه به میلاو شوی؟ الله به میلاو شوی، د الله نزدېکت به میلاو شوی وی، د الله تعلق به ما ته میلاو شوی وی که دغه شپه دا د الله دپاره ما ړونه کړې وه او دا ما شوګیره کړې وه او زه ویښ پاتې شوم. نو زما محترمو راپاڅېدو، توبې وایستله، عزم یې وکړو د علم حاصلولو دپاره. داسې یو علماو یو کلی و هغه کلي طرف ته دا نوجوان روان شو. بس پرېږده د دنیا دا محبتونه، بس پرېږده د دنیا د مخلوق دا مینې دا محبتونه دا عارضي دي، دا پاتې کېدو والا دي. اصل د الله مینه ده، د الله محبت. ای بنده د اویاو میندو نه زه تا سره زیاته مینه کوم. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. لکه څنګه مور خپل بچي ته وایي بچیا پاپلې پل والا پل دې بختور شه شابه بل والا مینې محبت سره آواز کوي. والله العظیم قرآن کلاو کوي الله موږ او تاسو ته څومره مینې سره آواز کړی دی. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم ففروا الی الله. راشه ما طرف ته، راشه ما سره صلح وکړه. زما محترمو دا نوجوان روان دی چې وی کتل په یو لاره کې د سره یو بزرګ ډېر لوی د زمانې بزرګ یو ولی د سره ملاقات وشو. هغه هم د سره یو ځای روان دی، یوه سایه راله. زما عزتمندو اوس یو طرف ته ګرمه ګرمي وي او تکلیف وي او زما عزتمندو د هغې هغه سخته اکثریت تاسو په دې ګرمۍ کې کتلی وي د انسان دا بدن دومره ګرم شي زما عزتمندو په خوله باندې داسې کفري الفاظ راوځي. دا ګرمیم د الله یو عذاب دی. نو د دې ګرمۍ نه د بچاو دپاره په دې نوجوان او په دې بزرګ باندې الله یوه یخه سایه زما عزتمندو داسې د پاسه سوری راوستو. دا دواړه روان دي، دا بزرګ او دا نوجوان. اوس دا نوجوان زړه کې وایي خو ما خو ټول عمر د الله نافرمانۍ نه کړي دي. دا سایه چې کومه ده دا یخه سایه غیر چاپیره ګرمي ده او په موږ د پاسه دا سایه دا د دې بزرګ برکت دی. او هغه بزرګ هم وایي چې او بس د الله رحمت دی چې په ما باندې د پاسه. خو بهرحال مخې ته دوه لارې رالي چې په یو لار باندې بزرګ ځي په بله لار باندې دغه نوجوان ځي. خو زما محترمو چې کله دا دواړه د خپل یو بل نه جدا کېدل تاسو په الله یقین وکئ دا سایه د دې بزرګ پسې لا نړه دغه نوجوان پسې لاړله. وای دا بزرګ چې وی کتل چې هلکه ما خو ویلی چې زما د بزرګۍ د وجې دا سایه په ما روانه ده، دا خو د دې نوجوان برکت دی. زما عزتمندو په منډه باندې واپس دا بزرګ د خپلې لارې نه راواپس شو. دې نوجوان پسې راغی چې تا څه داسې عمل کړی چې الله په دې ګرمه ګرمۍ کې تا دپاره دا یخه سایه مقرر کړې ده او تا سره روانه ده. دا نوجوان ورته وایي ما خو ټول عمر د الله په نافرمانۍ کې تېر بېګا شپه کې چې کوم دی داسې یو زمانې جاهلیت زما یو ملګرې وه هغې ما ته دا شپه ښودلې وه چې په دې شپه کې به زه تا سره ملاقات کوم، زه به راځم. ټوله شپه ما د هغې انتظار وکړو لیکن هغه رانله. ما په زړه کې چې کوم دی دا وویلی چې یار د یو جنۍ د یو مخلوق په انتظار کې تا ټوله شپه چې کوم دی شوګیر وکړو که د دې په ځای دغه شپه تا د الله دپاره ویښه تېره کړې وه تا ته به د الله تعلق میلاو شوی وی، تا ته به الله میلاو شوی وی. وګوره هغه جنۍ میلاوه نه شوه، د هغې ملاقات ونه شو، د هغې مینه میلاوه نه شوه. نو ما په زړه کې توبه ویستله او په دې توبې سره الله ماله دا مقام را الله وی ای بنده ته چې یو قدم ما طرف ته راواخلي زه دوه قدمه تا طرف ته در علم. ای بنده ته چې ما طرف ته را روان شي زه په منډه ستا طرف ته درځم.
बेहतरीन खताकार, अलग खताकार हम दे और बेहतरीन हम दे। हदीस की मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाई बेहतरीन खताकार तोखेम सूख दी, बेहतरीन खताकार आगा दे चे खता ते न उशवा गुनाह ते न उशवा फौरन तौबा उबासी सौबासी तौबा या अल्लाह पोई न शुम, बस या अल्लाह पोई न शुम।